ابراهیم علیہ السلام په عراق کې یو خار بابل هغه کې پیدا شوی. نن سبا چې ورته کوم عراق وایي، دا ایران او عراق تقریبا یو حکومت. د دې علاقې چې کوم بادشاه و د هغه نمرود نومو، او د قوم او د بادشاه به ټولو د بتانو عبادت کو، بت پرست قوم، بلکې د دې سرکاري او حکومتي مذهب هم بت پرستی وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب دا اسلام دی، اگر چې زمونږ دا خو په خولې یادوي، خو بیا هم سرکاري مذهب زمونږ اسلام دی. دغه رنګې د نمرود او د هغه د بادشاه د خلکو سرکاري او حکومتي چې کم نظام او کم د هغې خپل یو دینو نه هغه بت پرستی وه، بلکې نمرود د خدای دعوه کړې وه. هغه به وی زه خدایم، لکه څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړې وه دارنګې نمرود هم کړې وه. خلکو به ورته سجدې لګولې او عبادت به یې وله کو، او دې نمرود واړه واړه بوتان په خپل شکل جوړ کړي، هغه قومونو له ورکړي، هر یو قوم د هغې نه ډیزاین به جوړه او خپل کور کې به یې ساته او هغې ته به یې سجدې لګوله. ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن حکیم کې الله فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، وی مونږ د ډېر مخکې نه دې لا ماشوم او راکوټ و چې دې له مونږ په له کې هدایت اچولو، حق او باطل یې پېژنده، هدایت دې ته وایي. هدایت 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 څه ته وایي؟ هدایت دې ته وایي چې په انسان کې یو صفت پیدا شي او د هغې په سبب دې حق او باطل پېژني. نو دله مونږ د ماشوموالي نه دا سوچ او فکر ورکړی، حق یې پېژنده او باطل یې پېژنده. او الله فرمای که څوک یو سوال دلته وکړي چې دا ولې ابراهیم علیه السلام له خدای دا شی ورکو، ای وکنا به عالمین، الله وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی، دله دا شی ورکول پکار دی. دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندې دی پوه شو په خبر بالغ لا نه دی، نو مور سره ناستو، د مور نه ړومبې تپوس وکړه، وی من ربک، مور ستا خدای څوک دی، رب دې څوک دی؟ مور ورته وی وی ربي ابوک، وی زما رب ستا پلار دی، ځکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راښی. ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره که وی من رب ابي، وی زما د پلار رب څوک دی؟ مور ورته وی وی ستا د پلار رب نمرود دی. وی ښه مورې د نمرود رب څوک دی؟ مور ته څپېړه وویسته، وی چپ، هو ربنا الاعلی، دی خو زمونږ لوی خدای دی، د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي. ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دی غلطه ده، وی ربنا الله لا اله الا هو، وی رب زمونږ الله دی، هغه خدای چې د عبادت نه لایق، هغه سره بل څوک شریک نشته. هو ربنا ورب كل شیء، وی دې زمونږ هم پروردګار دی او د هر څیز هم پروردګار، دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي. بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه، بل ځای دعوت چلوه، خلکو ته به وی چې ګورې رب زمونږ الله دی، زمونږ پالون کې، زمونږ پروردگار، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ جوړون کې، زمونږ وجون کې، مونږ له هدایت راکون کې دا الله پاک دی، دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته. لارې د بادشاه خاص سړی و. قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی، اذ قال ابراهیم لابیه آزرا، او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي، علماء لیکي چې خپل نوم تاریخ و، تی الف ریخې او آزار لقب، لکه یو سړي خپل نوم او لقب یې وي. دا د بادشاه خاص سړی و، د هغه د وجې نه به ده ته چا غږ نه کو ابراهیم علیه السلام، خو هر چا ته به یې نصیحت کو. یو ځل به هغه قوم نه تپوس وکړو، ستوری ښکارېده د شپې، وی دا ستوری څوک دی؟ وی دا هم ستاسو رب دی. هغې به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو، چا به د نور کو، چا به د سپومۍ کو. هغې وی او بلکل دا زمونږ رب دی.
ناستو قوم ته نصیحت کو دې کې رڼا را خطا شوه د سار هغه ستوري غایب شي وایي څه شو ستاسو هغه خدای وایي خو پرېوته او انی لا احب الآفلین وایي چې کم خدایان پرود یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امین لري پکار بیا یو بل وخت یو قوم سره ناستو هغه قوم چې هغوی د سپومې عبادت کو سپومې راښکاره شوه هغې قوم ته وایي وی تاسو څه وایه چې دا زمونږ رب دی دا سپومې هذا ربي هغوی ورته وی او دا زمونږ رب دی وګوره که نه څومره ښایسته ښکلې رڼا کوي دنیا ترې روښانه ده غږ یې نه کو نصیحت خبرې ترې کولې چې سپومې پرېوته او رڼا یې ختمه شوه وی انی لا احب الآفلین وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي هغه مې نه دی پکار هغه سره مې مینه نشته سار وقتی او بل قوم لورغی قوم کم قوم چې د انوار عبادت کو نور راوخت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي نور راوخت هغوی ته وی دا رب دی هغوی وی او هذا اکبر دا خو ډېر لوی خدای دی دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده چې ماښام شو بیا ولا راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت وی کم شی چې پرېوځي هغه خدای نه دې قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې پلار ته نصیحت کړي مور ته نصیحت کړي قوم به سره مقابلې کولې پلار یې بوتان جوړول بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول ډېر زیات ماهر و په دې کې چې بوتان به یې جوړ کړل نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل وي بچې دا یو سو بازار کې خرڅ کا مطلب دی دا و چې له ده سره لږه مینه پیدا شي نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړو هغه سولې او سټک به ورسره و په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو دی به ورته خوا کې ناست و چې هغه به هغه سوی له ټس ورکړه نو ده به سوی له دیکه ورکړه چې دیکه به یې ورکړه هغه خوار به پرې خواري کړې وه پوزه به یې جوړده وله ټوله پوزه ماته کړه نو بیا خو بوت بېکاره شي نو پلار به ورپسې کوتک راواغست چوکه راواغست ده به یې منډه کړ وی زما هغه ټول بوت مې جوړو نو هغه دې راله ټول کار خراب کوې بابا کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کول ځان له پوزه نشي بچ کولی نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کړ خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته یو سو خرڅوه چې مینه دې پیدا شي یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورک او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې ای بچې دا میلې له یو څه بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو ابراهیم علیه السلام په اوږه چې په اوږې که او د پلار د سترګو نه یې اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپک یې وله پړی واچو او پړی یې د لاس کې نیولی او دې ته مخکې او بوت یې ځان پسې راښکه او اواز به یې کو من یشتریني من لا ینفعه ویضره وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي فایده پکې نشته ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي خلکو به زر هغه بوت راواغش ای ابراهیم دا دې څه چلو که زمونږ خدای په ځمکه راکړه قمقل خلک د دې بوت پرستو نه کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته دا بېوقوف خلک دي یو شی ته په خپلو لاسو جوړی پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام رام کیف چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي دا قمقل سړی وي ابراهیم علیه السلام وی نه زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جم دی هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي هو یطعمني ویسقین ما له ډوډۍ راکوي ما له اوبه راکوي او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښیي پلار بادشاه له لال نمرود لا بادشاه ته بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی هغه وایي چې خدای یو دی نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې هسې نه چې سبا پې ما راونیسي چې ستا بچي ولې دا خبرې کول زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کوې کوه خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي ابراهیم علیه السلام نمرود ورته ویې ته یې راوله نصیحت به ورته وکړو ټیټ به شي ماشوم دی ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړ چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم ما ومنه په ما ایمان راوړه. ابراهیم علیه السلام ورته وی ښه ته زما رب یې؟ وی او
وی ستا نه مخکې رب څوک و ستا د پلار رب څوک و ستا د نیکه رب څوک و تا له ډوډۍ څوک درکوي ته چې ناجوړه شي چا ته چغې وې ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړې تا ته چې تکلیف جیر بس هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیرانو سره ناستو دې ملامته شو خوا هغه وی چیر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي ابراهیم علیه السلام پلار ته داسې کار وکړئ دا ماشوم کور ته بوځه او که اوس دې زوامه یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه که ټیک شو ښه پخه او که ټیک نه شو بیا به ورسره کوه راوس کور ته لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه اورېدو خلک به هم ورپسې راتلل راځه زموږ نن میله ده زموږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو یو ځل یې د خولې نه دا ټکې خطر وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم ښه ګورو به اوسه د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه ابراهیم علیه السلام ته قوم راغلي راځه موږ سره میلې له لاړ شو او د عمر نه هم ډېر کم ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زه جوړ نه یم بیمار یم د ظاهري بیماري نه یادول سړي په دماغو چې بوجي دا د دې نه هغه ته بیماري بله نشته او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي دا ولې بېلاري دی په ذهن یو ډېر لوی بوج وی زما طبیعت ټیک نه دی زه بیمار یم خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل بادشاه به هم ته وزیران به هم تلل مضبوطه میله به وه نو دوی به دا چلو که چې دوی به یو لوی عبادت خانه و مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه ډېر بوتانو پکې شاهي محل کې دننه نو هغوی به دا چلو که چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل میوې به یې راوړی هغه به یې ورته کېښودې او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړه لوی ټول به میلې له لاړل نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و هغه ټول خوراکونه به یې راوایستل بادشاه به هم ناست و خلک به هم ناست و هغه به یې خوړل دوی چې سین میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د خدایانو مخو ته یې کېښودل ابراهیم علیه السلام ته برګې راواغشي هغې خو میلې یې لاړه دلته موقع خالي وه ژرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغی چې ورغی قرآن حکیم کې الله فرمایي اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي لاول خو ورته ودرېد وی الا تاکلو وی دا خوراک هم مخکې پروت دی دا نه خورئ بېخموز هسې ورته بټ بټ سترګې راوړلې دي او اړو ګوتې وله نه وروړی او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پرې وکړه د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او توپ په دې میانځ وهه ټول یې ټکوسه ترې کړه ټوټې ټوټې یې کړه خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وی موږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه نو هغه تبرګي یې راواخېست او چې کوم پکې غټ بوت و مشر د هغه اوږې ته یې ویزان کړه او راووت دی دی خو لاړ ښه په ارام کور کېناست او چې دی خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغې چې ویې کتل نو په ټولو غرو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو هډوکي پرتې دکرې ورته پرتې فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي خدایان هله ټول چا ټپوسه ترې کړي دي ټوټې ټوټې پراته دي بادشاه غوسه کې راغی ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو د هغه ډانچې په خپله مې ده نوملو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي هر خور پسې بدې ردې وایي ابراهیم یې نوم دی ممکن ده چې دا همغه کړی نمرود ویره یې والی معلومات ته کوو ابراهیم علیه السلام یې راوست کې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي دا تا کړي دي اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې یو کړي مې دي خو جګړه جوړوي کوی نه مې دي کړی دروغو کې راځي ډېر مزیدار او خشته جواب ورکړي د هغې د چپ کولو لپاره ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينفقون خدایم بې خو باسه ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي ما سره ته تشتور یم ته برګې چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي دا چې ته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول دا ګیر کړي دی ووایي تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی
او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان دی چا سره چې وستی نو کار خو هغه کوي لوبه ده کړې ده وسله تبرګي د ده په اوږه ویزان دی هغې یو بل ته وکتل چې خدایه دله اوس څه جواب ورکړو یو ته ګوري بل ته ګوري ابراهیم علیه السلام ته فاسألوهم ان کانوا ینطقون تپوس دې وکړئ که نه دا خو ستاسو خدایان دي تاسو کارونه پوره کوي نو معلومات دې وکړئ چې چا والی یې هغې ورته ویل دی خو خبرې نشي کولی وی خدای تبا کنو چې ځان د بل د غزار نه نشي بچ کولی خبرې نشي کولی غزار نشي کولولی نو تاسو له به خیر د کمې درکړي بس بادشاه حکم وکړي د جیل کې واچوي دی موږ نه پرېږدو ابراهیم علیه السلام ورته ما سره خو اول مناظره مقابله وکړه بیا چې څه خوښۍ کوو وایي څه وی ستا څه سوچ دی وایي ستا خدای بل خدای شته وی او زما بل خدای وی څه کار کوي وی هغه وجل کوي الذي يحيي ويميت څوک وجني څوک مړه کول کوي نمرود ورته وی که دا کار ما وکړه بیا وی ته نشې کولی دا کوي زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او مړ یې کړه وی دا خو ګوره جمدی دی که نه او دا یې ما مړ کړ او یو بل سړی جیل کې د 500 کم پې ختلی و هغه یې راواغېست وی ځه ته مې برې کړه پرې مې ښوده وی دا مړو ما پرېښود ژوند مې وله ورک دا هم قبقلو ځکه خدای پاک چې کوم مړ جمدی کوي نو هغه دا نه دی خو جمدی دی پرېښود د جیل نه بعد نو مړی دی کوم دی جمدی کوي او چې ستا وځي نو خدای پاک یې واپس تا واچوي خو خیر ابراهیم علیه السلام ورسره نور باسو نه ته دی ورته وی ښه ما رب یو بل کار ګوري چې تا تولی شي وی څه کوي وی زما رب چې دی د مشرق نه نور راخیجوي او په مغرب یې غورځوي ځکه نه که ته خدای نو تېره دې طرف نه راوخیجوه په دې بل طرف یې غورځوه فبهت الذي کفر والله لا يهدي القوم الكافرين الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه دی چپ شو دا کافر غلی شو ځکه دا جواب پوته راونه دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه د انور زه راخیجومه دې بل طرف نه یې راخیجومه بس غلی پاتې شو بادشاہ پوه شو که دا ابراهیم علیه السلام اوس دله زه سزا ورنکم او دې پرېږدم خو دا ټول خلک کیدي چې زما د خدای نه څه به انکار د نورو خلکو عقیدې راته بل شان نشي نو اعلان یې وکړ وی دې به سوده و جیل کې واچوی او داسې سزا به دله ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هېڅ چاته هم نه میلاو شوی د ښار نه بار یې اور بل کړ او اعلان یې وکړ بادشاه مختیارو وی دا زه د دې ابراهیم نه د هغه خپلو خدایانو انتقام اخلم نو د چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی په دې خدایانو هغې دې لاړ شي او ګیډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام ته وسولو خلک به تللی او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلو ګیډي خشاکونه به یې راوړل یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع کړ چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ او یو ورځ یې مقرر کړه په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته اور یې ورته هغې چې کومې غرغندې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځو ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو ابراهیم علیه السلام خدا دې په خپله نه ورته دی به ورغورځو څنګه به پکې دی ورغورځو د ډېر لوی اور دی د هغې غرغندې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچتو پورې تلې شیطان د انسان په شکل ولا راغلی شي هغه ورته چل وښو یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوي او هغه ټال له جوټه ورکړي نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړی پرې کوي نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور دې منځ ته ورغورځي ټال یې وله جوړ کړو د لویو لرګو ابراهیم علیه السلام یې پې کېنه او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړي ماشوم بچی دی که د 14 کالو په عمر کې خو یې بادشاه اور ته غورځوي نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړي او دعوت به یې شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وی موږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړو دې په ټال کېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېد هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي ابلیس وله راغی هم حقه په هغه شکل لکه تا خو موږ ته ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی چې ونه خود
ابلیس خو پوهېده هغه یې داسې کار وکړی چې سرتورې ښځې راولئ چې سرونه یې ښکارئ او هغې دلته ودروئ چې هغې ګډا شروع کړي نو دې به په خپله دا تال به بیا چې دیکه ورکړی روان به شي ښځې یې راوستی چې جینکۍ راوستی او د هغې سرونه یې سرتور کړل نو چې ټال له ګوتې یو ټال روان شو دا ولې رونو دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سرتور هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي د رحم فرشتې قطعا هلته نه راځي د خدای فرشتې لاړې شي کوم ځای چې تصویري کوم ځای کې چې ګډا کېږي کوم ځای کې چې د ښځې سر توري هلته د رحم فرشتې ګورې بلکل د ښځې دپاره سر تور کول دا ډېره لویه ګناه ده د ګناه نه ګورې ځان ساتئ زنانه په خپلې پوهې کې چې سر هر وخت د زنانو پټي بلکل چې سر توري باید زنانه چې کور کې نارینه وي نو سر لا بیا هم پټی او چې نارینه نی نو بیا سر توري زړی وي سړي خو هسې نشته نو ټیک د خپل عقل خو دې خو چلو چې سړی نشته سر به مې سرتوري سړی خو نشته لیکن د رحمت فرشتې خو تښتي که نو که کور کې سړي وي او که نه یو خو د ضرورت په وخت کې سر ښکاره کولی هغه د ضرورت بعضې وخت کې لکه زنانه مثلا غسل کوي یا بل څه وجې جامې دغه بدلوي را بدلوي جدا خبره لیکن هسې به زنانه په کور کې سرتور سر بلکل نه ګرځي که نارینه په کور کې وي او که نارینه نه تالی چې څنګه اوچت که او دې وخت کې چې دې تال اوچت که او اور کې پرېوځي نو فرشتو خدای ته چغې جوړې کړ یا الله په مخ د ځمکه د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه صرف یو ابراهیم دی چې ستا نوم په سچ اخلي دا د توحید او د یووالي قایل دی نو ټوله دنیا کافران او مشرکان نو خدای که دا یو ابراهیم دا ماشوم دې اور ته وغورځېږي تر قیامته پورې بیا ستا د نوم اخیستو والا ګورې خدای څوک پاتې دی فرشتې هلته خدای ته په چغو شو الله وی ما ته څه وایه وی خدای امداد یې وکړه وی تاسو یې کولی شئ وی او خدایه وی د تاسو ته اجازت تاسو امداد وکړئ خو یاره الوته ووایه که ستاسو نه امداد غوښته نو بیا وله وکړئ چې دې پټال کې نه اوچتۍ فرشتې راورسېد وی ابراهیم موږ د خدای فرشتي تاله راغلی دا د باران فرشته ده اوس حکم وکړه چې باران به دونه راولي کې ستا د پرېوتو نه مخکې به دا اور ټول ختم کړي دا د باد او د سیله او د زول فرشته ده حکم وکړه اوس به زول راولي دا ټول اور به د نمرود او د قوم په دې کورونو کې دله خور کړو ټول وطن به وسوځو دا د غرونو فرشته ده حکم وکړه چې غرونه راوالي په دې خلکو په دې اور د پاسه کښېني ته چې کومه طریقه د موږ نه امداد غواړې موږ ته امداد کولو چې د خدای نه هم تپوس کړی ابراهیم علیه السلام له خدای ډېره مضبوطه پوهه او عقیده او سوچ ورکړی و او ته څه وایي وی زما رب الله دی او خدای زما نه خبردار دی او ما ویني که خدای پاک مې امداد کوي په خپله اودي کي او که خدای به امداد نه کوي په سوځولو مې خوشحالي او مې دې سوځوي بس خبره خلاصه شو د خدای کې څه خوښه یې هغه له ما خوښه ده که زما سوځېدل د خدای خوښ یې زه په خپلو سوځېدو م خوشحاله که زما بچ کول د خدای خوښ یې نو بس بچ مې نه کي بایدي بستامي رحمت الله علیه یو ځای کې اوسېده یو دریاب راغی او کلی غرق و بلکل دومره اوبه زیاتې شوې چې په کلي راختې او یو لوی بند و که هغه بند یې بس شلولې وې نو ټول کلی غرقېده بایدي بستامي رحمت الله علیه خلک رالو وی صاحب دا کلی غرقېږي وی لکه سم شی وی بس څوک اوس کلی غرقېږي بند یو ټول کلی غرقېږي بایدي بستامي رحمت الله علیه ورته خدای د چغې ووایه موږ خدای د چغې ووایه کار نه کړي ته راپاس تم په دې کلي کې وی ښه سسکوره راواله رسکوره یې وله راوړه چې ورغې بند ته یې سسکوره ونیوله بند کنول یې شروع کړی قوم ورته وي د خدای بنده ته موږ دې له راوستو موږ راوستو چې ته به خدای ته سوال وکړې دا دریاب به ختم شي دا سیلاب به ختم شي نو ته خو هغه شته بند راله نړی ته دا دې نو خو سیلاب یا ګنټه پس راته نیوه ګنټه پس به راشي غرقې هم ښه پوره وی ګوره ما خو درته وایي چې ما مه پازه چې سکسسکوره ورته روان شو چې سم پوښی کوي وی نه د خدای دپاره سوال وي ما خپل کار ته پرېږدی کلي به خدای نه غرقوي وي دا ته چې را بند نه وی ګوره ما خدای ته دا سوال وکړ چې یا الله ستا څه خوښی زما همغه خوښ تا په رضا زما رضا ده که ته دا کلي غرقې او ستا دا خوښی نو خدای زه ستا د خوښې په لار کې رکاوټ نه جوړېږم زه یې غرقوم
کته عقل غر کې پیګ تپس غر کې ورګه خدای پاک دې بندر توام چې زر غر کې ستا رضا مې خدای رضا نو چې دقه ته کې او بند له 2 اس کول را ورزول نو خدای پاک ته د مسلمان غ یقین ګوري هغه به خدای په بل طرف پاور کړی ته بچو دقه رنګ ابراهیم علیه السلام وای افرشتو ته وای کدا خدای دا راځي چې ما دې وسودي نو زه په خپل سوځېدلو سر کې خوشاله او کدا خدای دا راځانه او د خدای نیخ وخه ما به خدای پاک بچ کی فرشتي ته دا هلال بفتالو چس او نیر ابراهیم علیه السلام د اور میانس کې پریوت او جامع ته استلوي چې کله ور غورځاو ابراهیم علیه السلام بداشت کې په یو سیدی جلل پجاوا شو چې کم وخت کې غورځاو فرشتي وته مونږ نه امداد نه غواړي او جاړي وی په دې نه جاړو چې دا به اور ته غورځي دا خدای د دین لپاره او خدای د یووالي لپاره کزه اور ته غورځيګم او دې غورځيګم جالم په دې چې زما بیزتی دي ظالمانو کو جامع نه لري په دې خپل بیزته خپه چې کله دې اور ته غورځاو قرآن حکیم کې الله وي خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اورا په ابراهیم علیه السلام باندې یخشه برد لیکن دومره یخم نه چې لکه د اورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر دی وسلاما سلام معتدل ته یخ وسلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخم نه او ډېر ګرم یې پکې ور پرېوته او اوس د اور خدا اختیار خو الله شته چې خدای پاک ورته وي فضول کوه کوي چې خدای پاک ورته وي فضول مکو نه وکړه جهنم کې او فرشتې ګرځي جهنم کې او مارانی دغه مانان بی هغې به نه سوځي بوټي به پکې هغې به نه سوځي او کافران به سوځي مسلمانان به جهنم ته کوزېږي دې لپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګوري او راځي به پکې او د مټه به نیسي او جنت ته به سره بولي مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي هغې به نه سوځي د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې اور ته یې وغورځاو حضرت جبریل علیه السلام ولا فورا یو کمیس راوړه د جنت نه د ریخمو کمیس او هغه ورته فورا اوس پړده او ابراهیم علیه السلام ته په غاړه کړه څلوېښت ورځې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او د دې خو دا خیال و چې څلوېښت ورځې ختم شي نو دی به ایره ایره به پته به یې نه لګېدلې څلوېښت ورځې لیکن رب العالمین ورته په هغه اور کې د خوراک او د څښاک انتظام وکړ خدای ولا د اور په منځ کې چینه پیدا کړه د یخ اوبو د هغې نه به یې اوبه څښلې او د اور په منځ کې ولا خدای پاک انارو یو بوټی زرغون کړ د هغې نه به یې انار راشکول او هغه به یې خوړه او بعضې مفسرین لیکي رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړ دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کېده اور لا بلیږي غیر چاپیرا او دې کې ته ابراهیم علیه السلام راووت روغ سالم راووت او بیا بادشاه له نیغ ورغی وی ګوره ما درته ونه وي چې د ما یو رب شته چې هغه زما حفاظت کوي ما ساتلی شي د دنیا حفاظت کوي بدبخته تا هغه خبره ونه منل دا د خدای پاک زما حفاظت وکړه دې نه پس نمرود پېښ شو چې د خدای هېڅ سزا نشم ورکولی او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والا وی داسې کار وکړه ابراهیم موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه وی څه جوړه وې وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه زه زما د وطن نه بار ځه او چې ستاسو ملګري هغه هم ځان سره بوځه خو موږ دلته په ارام پرېږده ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي 2 کسان ورسره روان شو یو حضرت لوط علیه السلام دیر وارو د په ایمان راوړو او یو یې د تره لور و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د تره لور یې مو دې باندې نیټان تړلی و بیبي یې هم دا 2 کسان ورسره شو خو پلار په آخر وخت کې بیا نصیحت دی کې زه به تعالی د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی بخښنه به دله غواړم ډېره موده پورې والا بخښنه غوښته پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړي بیا چې کله خدای منې که وی باز دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړي قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی
یا پیغمبر به کافر له بخنه نه غواړي. او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخنه غوښتل منه دي، د هغې نه مخکې بخنه غوښتل. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار دا آزر چې دی د باندې به خدای د جهنم حکم وکړي چې جهنم ته روان کړي. ابراهیم علیه السلام به خدای ته پجه کوشي چې یا الله ما خو تا نه یو دعا غوښتې وه تا قبوله کړې ده، او هغه دعا دا وه چې لا تخزني یوم یبعثون، د قیامت پر ورځ به ما نه رسوا کې. دا دعا دې ما نه قبوله کړې ده. او ایو خزي من خزي ابي، نن زما د پلار د رسوایۍ نه لویه رسوایي زما دپاره بله کم ده. زما پلار جهنم ته غورځي، دا زما بېعزتي ده او که نه؟ او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم، دا ما ولې رسوا کوې؟ زما پلار چې جهنم ته غورځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بد شکله حیوان جوړ کړي او په سوټو کې به لیت پیتي، د حیوان په شکل به بدل شي، سوټو کې او په ګندګۍ کې به لیت پیتي. ابراهیم علیه السلام ته به الله وایي ته دې پلار ته وګوره، پلار دې کم دی چې داسې وګوري. د هغه پلار نه به یو بد شکله حیوان جوړ شوی. ابراهیم علیه السلام به ترې زور وروستو شي، کرکه به ترې وکړي او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې ورغورځوي. نفرت پیسې پیدا شي، بیا به د خدای په دربار کې د هغه د بخښنې سوال نه کوي. دا مثال دی رونو د هغه چا چې یو سړی دی مسلمان او پلار یې کافر یا مور یې کافره ده یا د چا زوی کافر دی یا ورور کافر یا خور، خدای دې مساتي. او د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي. دی به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای د ما دا پلار وبخښي، د ما دا مور وبخښي، خدای جهنم نه وباسي. دا به اړه لاړو راځي نه. بعضې وخت کې ښه خوراکي د خلکو ته نفرتي، ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرتي. نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی، د دې مسلمان جنتي په زړه کې به ته خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي او سوال به هم نه کوي چې خدایه ته وبخښي. بار صورت ابراهیم علیه السلام سره د هغه خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها او د تره د زوی د لوط علیه السلام سره د عراق نه روان شو. او کم خوا تلل؟ نیغ روان شو شام ته، کم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو. په لاره ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کو، ګډه چیلی والا خدای پاک ورکړه دی او د هغې حفاظت یې که ورورو په لاره روان دی، یو ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي، بل ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي، بل ځای خیمه ښخه کړي. خدای پاک والا ګډو چیلی ګڼی کړو. په لاره ځي مصر ته راغله. مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه، هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و، ګنده سړی و، فطرتاً پلیت. هغې بادشاه چې په لاره به څوک تل او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه، هغه به یې ترې واغېشته. نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه، او که خاوند به نو بس ورور یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېشت او جزې تاسو په مخه ښه. ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې و چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده. ویل مخکې یو ظالم بادشاه دی او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي، لور اخلي. نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم دنه والي. نو یې بیا نو یې بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دی چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده، نو دا خو به دنه والي، دا خو درته پرېږدي نه، خو ته به د مرګ نه بچ شي. دی په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې راغله. ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خو شو، خو د خدای نه زه امداد غواړم، کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي. خو ته یو مهرباني وکړه، که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی، نو ته ورته دا مه وایه چې دا ما خاوند، ته ورته ووایه چې دا مې ورور دی. او ګوره دلیل هم ورته وایي، وی مونږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو. نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خویت دي که دا رښتونې که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه، یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی خپل خاوند ته وایي، دې کې هېڅ هم نشته، د ګناه الفاظ نه دي. مونږ ټول رونه یو، دا رونه خویندې دي ټول مسلمانان، نسبي نه دي، خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي، لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد دي. هغې ویې ډېره ښه دی بادشاه له بوتله، بادشاه یې تپوس وکړو چې چا سره را روان دی؟ وی زما یو ورور دی هغه سره. نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو
بادشاه ورته نیت خراب کړ چې نیت یې ورته خراب کړ خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه و چې د پړک کې مې څه شک رانه شي بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه اوچ کړل ته څوک یې وی ګوره ته ما ته نشي رانږدې کېدلی ولې وی زما چې تا ته وایي چې مې رور دی مې رور نه دی هغه د خدای یو لوی پیغمبر دی او قصه یې ورته وکړه چې دومره د جلیل القدر پیغمبر دی هېڅ قسمه ما ته ته رارسېدی به نشي د هغې عقیده مضبوطه شوه وی ښه نو د خدای نه سوال وکړه چې ما خدای جوړ کړي نو پرېږدم دی د خدای نه سوال وکړي خدای جوړی کړي چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه د زړه کې بیا ورته ناروا نیت راغی بیا قصد وکړه بیا خدای په لاسونو اوچ کړه 3 ځله دا کار وشو اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښته پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی د ابراهیم علیه السلام یې ډېره لویه مېلمستیا وکړه او معافي ترې وغوښتله او ډېر لوی اعزاز او اکرام یې ورکوي ما سره دلته پاتې شه او یو روایت کې راوي چې دغه بادشاه په ابراهیم علیه السلام ایمان هم راوړو ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم زما ټول قوم په ته ایمان راوړي ما سره پاتې شه ابراهیم علیه السلام ویله چې ما ته د خدای له طرف نه حکم شو زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه هم د عراق نه راغلی و د ابراهیم علیه السلام چې ته په لرو پوښتنو کې نسبي سړی معلوم شو خانداني سړی وخت نه دغې بادشاه به ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی دی په ایمان یې هم راوړی دی قوم یې ایمان راوړی دی او بیا یې ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه وی دا به ستا خدمت کوي زما لور ده اخدمها هاجر او وی دا چې ته کوم خوا دي دا به در سره دی ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو را روان په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د سبودي دپاره دیره شو خو اولاد یې د یوې بیبي ملا نشته چې سمودي دپاره دیره شو هغه قوم پې تنګ شو وی ستا ګړي دي او ستا چیلې او زمونږ فصلونه یې برباد کړل زمونږ د وطن نه وي ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه د هغې د وادي السبع سوه د هغې د علاقې نه ووت چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبو چې کړی اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې په خلکو داسې قات راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یشولې به یې هغه اوبه به یې څښلې د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تېوت په دې خلکو باندې قات راغی په کویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته دا د خدای قهر دی مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو ګنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دوی مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه وایستله او د خدای نه پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه یاره که نن هم ونه شو ته یاد وساته مونږ کو ګناه د خدای پاک دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي دیم رحم دی که د دې نه زیات یې در سره وکړه مونږ د خدای د جواب یو چریم دی دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نایبان په مخ د ځمکه د خدای رحمت دي د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیاو د پیغمبرانو وارثان دي علما ورثة الانبیا دي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغوی به پیغمبرانو ته سپک کتل اوس هر علماو ته سپک ګوري د پیغمبر وارث ته سپک ګوره او د رحم د خدای نه درخواست کې او سوال کې او د رحم امید کې توبه وباسئ خدای ته ممکن د خدای باران وکړي تر څو توبه نه وکړي باران نه کړي را به شي او به تښتي په تمه به دي کې او باران به ونه شي بهر صورت خبره مې دې پورې کوله او بوچې شوې ابراهیم علیه خوا بیا مو خیال ورمنډه یې کړه ابراهیم علیه السلام پس موږ نه غلطي وشوه او موږ معافي غواړو ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم له نه دي یو څو ګډې چیلې ورکړې دی دا په خپلو کویانو تړلی خدای پاک بوبه راولي هغه ګډې چیلې چې بوتلې او په خپلو کویانو په نهرونو وتړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړه دره د خپل واره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما راته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو
او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دی لاړه او په شام کې دیره شو. شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم. خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي. قرباني د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده. بار صورت رونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي ما ته معلومات نشته خو چې میاشت راوخېږي نو دا 10 ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري. پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نو زمونږ دا سړي خو هم کوي خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې. زنانه ته ووایه کومې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي. او د دغه چې دی دا قربانۍ متعلق څه مسائل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسائل آینده جمعه کې به درته بیان کړم. او بالکل اعتکاف کله چا نه فاتح شوي وي او رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي دا رمضان کې بالکل کولی شي. د پیغمبر علیه السلام جنازه وی چا کړې ده د نبی علیه السلام جنازه داسې نه راشوي لکه زمونږ په شان دی ځای کم و 2-3 کسان به ورتلل او د نبی علیه السلام جنازه به یې کوله چې 2-3 4 څونه په هغه ځای کې زیدي شو ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کوم دی وفات شو ملته به پروت وي د هغه ځای نه به یې اخوا کوی نه. نو په هغه کوټه کې دننه 2-3 4 کسان به ورتل او جنازه به یې کوله او داسې جنازه هم نه لکه زمونږ هسې دعا تکبیرات به وي او دعاګانې به یې غوښتلې. دا د نبي علیه السلام جنازه وه. قرآن شریف کې الله فرمایي وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. قیامت پر ورځ د ظالم به هېڅوک داسې نه کي په د زړه وسوځئ او د ملګرتیا وکړي. څوک به دوست نه د قیامت په میدان کې څوک ملګری به نه د قیامت په میدان کې او داسې سفارشي به نه کې د ده دپاره د هغه سفارش ومنلی شي. وما للظالمین من نصیر. الله وی د ظالم امدادګرې به بالکل نه. زمونږ بزرګانو او مشرانو په دې باب کې ډېر احتیاط کړی دی ډېر. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځل په یو سفر ته هندوستان کې عموماً چې خلک سفر کوي نو په ریل ګاډي کې کوي. نو دی د سهارنپور نه تانبون ته په ریل کې ته نو د یو ځای کې جلسه وکړه دی راغلی و د خپلو شاګردانو دوستانو مریدانو سره. نو خامخا دا شاگردان دوستان مریدان بندله څه تحفې تحایف ورکړي. نو د سره یو د سامان غوټه برابر شوه. نو په دې ریل ګاډي کې او په دې جس کې بعضې سامان داسې وي چې هغه ته په لاس کې وړې تا ته د هغې اجازت وي او بعضې سامان داسې وي چې هغه په لاس کې ته نشي وړې په هغې کې درته د لاسو اجازت نه هغه به ته حکومت له ورکوې حکومت به درنه د هغې کری یلي. جس کې هم بعضې سامان داسې وي چې بنده وړي د هغې باندې لیکلي چې 30 کیلو یا 40 کیلو یا 45 کیلو دا فری دی مفت او که د دې نه د سامان زیات که د دې به درنه بیا مونږ کری اخلو. دقه رنګې زما وروڼو په دې ریل ګاډي کې هم دی چې څومره سامان ته وړې شي د لاسو د هغې خپل مقداري دا د سره مفت وړه او چې د دې اندازې نه زیات شي هغې له به ټکټ اخلي د هغې به باقاعده حکومت سره پیسې راخېدی. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره سامان زیات و د ده خپل ټکټ خو د شاګردانو اخیستی و. نو دې کې د سهارنپور د ریل سټیشن ته راغی د ده خپل ټکټ خو شته او سامان ورسره زیات و. ده ته تپوس وکړه چې زما نه سامان خو زیات دی او دا سامان به زه
څوک هم نو چاوي چې مخامخ هغه کړکۍ ته ولاړ شي دا به هغوی وزل کي نو چې څومره سامان دی نو دا کیلو په حساب به تانه پیسې ولي د هغې بدل رسید درکړي د وی ډېره ښه ده شاګردان ورته وی صاحب دا څه کوې د خو تا ټوله دنیا پېژنې ډېر لوی عالم یې تا ته څوک غږ نه کوي هغه وی نه خامخا د دې سامان ټکټ رالم دا ګناه ده چې دا سامان زما زیات دی د خپلې اندازې نه او زه بې ټکټه دا سامان یوسم دا نه کېږي هغې وی صاحب داسې دی چې ګاډی ریل ګاډي ټیم لږ دی او ګاډی تیار دی ګاډي ته نه ځي یار څه چې کېږي دار دې شي بلکې به لاړ شم چې دی ورغی هغه کړکۍ ته مخامخ ودرېده نو هغې ته لوی لین لګېدلی و غټ لین لګېدلی دی ای خدای پاکه شاګردان وی چې دا په دې لین کې دی کړکۍ ته رسېږي نو دا خو دومره وخت دی چې دې کې به دې ګاډي تلي دې خو به داسې پاتې شي هغې رایل حضرت ته لږ سوچ وکړه څنګه سوچ وکړم وی چې دا تا نه دومره اویا اتیا کسان مخکې دي او ستا نمبر راځي څونه ګنټې پس به دې راځي ته په دې لږ سوچ وکړه او چې بیا هلته نمبر دې راشي ورشي ټکټ اخلي په هغې به څونه ټایم لګي لیکن ګاډي به د ګاډي خو دغه 15 منټه ټایم پاتې دی نو ده ورته وی څه چل به وشي وی ګاډي به لاړ شي نه یو بل ګاډي به نی یو بل به یې خو د هغې خپل ټایم دی هغې کې به لاړ شم هېڅ مشکل نشته خو ګناه خو نشم کولی ناروا خو نشم کولی حرام خو نشم کولی چې دا سامان زه ګاډي ته وخېږم هلته قولي به راشي ما ته وي سامان دې ډېر دی بیا به څه کوم د ټولو خلکو مخکې مې رسوا کړي بیا به څه کوم الله د قیامت پر ورځ نه تپوس وکړي چې تا بې ټکټه سامان ولې وړی دی بس شاګردان خو غلي شو لین کې ودرېد چې لین کې ودرېد د دې ریل ګاډي یو افسر والا راغی هغه وپېژن هغه رامنډه کړې صاحب السلام علیکم څه کوې صاحب وی دې لین کې ولاړ یم او دا سامان ټکټ رالم هغه وی راځه دې سره وړم وی ته ما سره څنګه وړې وی دې ګاډي کې زمزم دې ګاډي کې وی ما نه به هلته دننه قولي تپوس کوي وی پروا نشته دې ګاډي کې زما هم سفر دی زه خو د دې ریل افسر یم زه به لاس کې ونیسم د سره به یوسم وی ته کوم ځای پورې دی وی پلانکي ټیشنه پورې وی هغې ټیشن نه اخوا به څه کېږي وی صاحب ګاډي دی نزدیکه نو ټکټ کې رالو وی ټیک شوه ځه تا سره وختم هغه ټیشنه پورې به ته ما سره لاړ شي هغې ټیشن نه مخکې وی هلته به دې بل افسر ته حواله کړم نو دنیا افسران دی پکې دنیا خلق دی پکې هغه ته به دې حواله کړم هغه به کوم ځای پورې ځي هغه پلانکي ټیشنه پورې ځي وی هغې ټیشن نه بیا چې زه طالبون ته ځم هلته به څه کېږي وی زه به هغه ته ویم هغه دې بل ته حواله کړي زه به هغه ته ویم هغه دې بل ته حواله کړي طالبونه پورې به دې ورسوي سامان به در سره وی طالبون ته چې ورسم بیا به څه کېږي یاره وی زه به هغه ته ویم د سره به دلیل نه کوس کړي او د سټیشن نه به هم د سره بار وباسي وی بیا به څه کېږي ارې لږ افسر ورته قار وی بیا به څه کېږي خو په اوږه به یې وکړو کور ته به یوسې که بیا به څه کېږي خو ته چې څه څیز نه یارېږې چې د ریل ګاډي افسر به ما نه تپوس کوي سامان ډېر دی او ټکټ نه دی راغوښتی هغې نه تا زمونږ بچ کوو اوس چې د ریل سټیشن نه دې وباسو نو بیا به څه کېږي بیا خو د نه څوک تپوس نه کوي په اوږه به کې کور ته به یوسې بیا ما نه ولې تپوس نه کېږي بیا ما سره دا څوک وړي وی مولانا صاحب ستا په مقصد پوه نه شو ته مونږ په خپل مقصد پوه کړه وی زما مقصد دا دی چې د ریل ګاډي نه کوز شمه نو بیا زما د هغې نه پس یو بل سفر به شروع کړي نمبر هغې سفر کې به ما سره څوک ملګري هغې سفر کې چې ما نه پرې توځو کې چې تا دا سامان د پلانکي ټیشن نه پلانکي پورې وړی دی او د دې کرۍ دې نه ورکړی هلته به مې څوک بچ کوي دلته به مې ته بچ کې ځه ټیشن کې هم ته بچ کې یو ټیشن نه بل ټیشنه پورې هم ته بچ کې د بل ټیشن نه بل ټیشنه پورې هم ته بچ کې د بل نه بله پورې هم ته بچ کې د بیا د ټیشن نه د بار وتو پورې هم ته بچ کې خو چې زما د مرګ نه پس کم سفر شروع شي خیرت او جنت ته هغې سفر کې به مې څوک بچ کوي بس اپوه شو چې واقعي مونږ سره خو د دې معمولي سفر فکر د دې کې هم غلا کوي چې سفر دی ګاډي ته لاړ لیکن مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په هغه ګاډي کې ونه خته هغه سامان د خپل ټکټ راواغېسته او بل ګاډي کې لاړ هېڅ پروا نشته 2 غنټې وروسته به کور ته ورسم 3 غنټې وروسته به کور ته ورسم هېڅ پروا نشته خو چې قیامت په ورځ د دې ګاډي والا مالکه او دا ګاډی کې د چا دی د حکومت دی د سرکار دی او که پردی دی چې د لاس زما په ګریوان کې نه پراته
او قیامت پر ازمان زما رب تپوسو نکی او فریضی تپوسو نکی چې اشرف علی دا سبقونه تا دې دپاره ښودل اشرف علی دا خلکو ته نیکیا دې دپاره ښودلې خپله دې په عمل نه کو بیا به الله له څه جواب ورکو زمانو زمونږ څه کوششي مونږ چې پلان کوچ ته وخېږو نو د قسته سر ښکته تسبیح راغله تمنا تبوسو کرۍ راټیک او په سر غلې غوندې څادر واچو غلې غوندې وځو چې دې تر څو خبرېږي چې ما خپې ویستې وي هوټل کې به ډوډۍ خورو هوټل کې او کوشش به کوو چې د هوټل والا سترګې بل خوا شي چې بس دا نو تختو او پردي شادي حال ته به ځو او ارامه ډوډۍ به پکې خورو په دې پېښور ښار کې موږ ته ډېر دوستان دا شکایت یاره مولوي صاحب دې خلکو ته خو له غوندې ووایه دا په دې تقریرونو کې ووایه په دې پېښور ښار کې بالخصوص او په دې نورو ښارونو کې بې دریغه ده پردي د واده ډوډۍ له بې تپوسه دي ښه مزېدار چشمې اچولي داسې ښه ده او ځان یې ښې سرې کړي په مټې وی او نه په تادیات هغه کو داسې شکل جوړ پرېږ غریب سړی چې ورځي نه هغه ته تپوس کوي وروره کاډو خایا چا درته ویرېږي د چا میل مې دوله تپوس وکړي که نه د چا مې د درې په زړه چې وکړل نو به ویرېږي وکړ او هغه پې ځان یې سوی کړي چې ورمه نو دي بټې وایي هغه دی نو ته جي کړه پریکټس ده پولیټیکلي ټسټ دی د نه به څوک تپوس دی دی اونګه تار نه تار که Aquí harás también la laptop y la primavera de Taiwán. اګل بیل دا والی په خوله کې ور واچئ اخخ د شپې ښه کور خوشحالۍ ښه مزېدار چې ما خو په شادي حال کې پنځه شپږ قسمه روټۍ خوړله او دې خوړله خو قبر کې به یې نه خدای تپوس کوي قیامت کې به یې نه خدای تپوس زمونږ د خلکو سوچ دا دی خفه کېږو به نه زمونږ د خلکو نن سوچ دا دی چې موږ پردي جیب وو پردي مال وو پردي ځمکه وو پردي شوتل یوسو پردی پوله وو او دکاندار کوشش کوي چې ګاک وم او ګاک کوشش کوي چې دکاندار مې وو بس په دې کې ټوله دنیا تیره شوه او ناګانه ملک الموت راشي وي ټایم دې پوره دی بس خبره خطا دا سوچ مولانا محمد منیر صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند محتمم پاتې شوی ډېر کتاب دلی ډېر ټول دلی یو صفحه اتور پیسې ور د دارالعلوم دیوبند دپاره وله چا پیسې ور 300 روپۍ چا پیسې 3000 روپۍ چا پیسې ورکړې وی دا صاحب د دارالعلوم چنده ده 3000 روپۍ چنده چا ورکړه د مدرسې چنده ده هغه وی ډېره ښه ده چې په لار راته جیب ته غلو وو پیسې لاړې غلطې جیب وو پیسې ختمې شوې اوس زما ورونو مسله د دین سره مسله دا ده چې تا سره امانت پیسې د چا پرتې وي او تا پکې خیانت او ټګي او نه کړه او ستا کوتاهي پکې نه وه او د نه روکې شوې نو ته ذمهوار نه یې هېڅ ذمهواري په تا نشته دکان دی د څه ورته وایي دا ټیلر ماسټر څه ورته وایي درزي د درزي دکان دی او د خلکو جامې ورسره پرتې دي چې جوړو او د شپې اورو لګي دکان وسوځېد نو د هغه پکې څه کوتاهي نشته سم نه نو دا دې ذمهوار د خلکو د جامو نه دی او که د خپله کوتاهي وه دا د کوتاهي څه وه اسري دې بله پاتې شوې ده او هغې اسري ګرمه شوه او د هغې نه دکان ته اور ولګېد بیا ذمهوار دی ما تاله کتاب درکړه چې ها ځه دې کتاب کې خپل سبق وایه وګورې په احتیاط یې ګوره ښه او بل چاله به نه ورکې ته به پکې سبق وی نو که دا کتاب تا نه روک شو یا اوشلید ضایع شو نو هېڅ ذمهداري در باندې نشته امانت دی خو که ما تا ته وی ته به پکې سبق وی بل څوک به نه وی او دا کتاب چې ته یو بل زناور له ورکړه هغه زناور د کتاب باندې نه پوهېده هغه خراب که ویشلو نو ته بیا زما ذمهوار نو امانت کې چې څومره پورې امانتګر د خپل ځان نه څه زیاتې کمې نه کړې او دا امانت ضایع شو نو په د خدای را طرف نه او د بنده را طرف نه هېڅ ذمهداري نشته نو خو د مدرسې امانت پیسې وې 3000
او د دې غریب نه روکه شو غلط جیب و نو د شریعت مطابق په ایس ذمہ داری نشته سمدشته دې کور ته راغې او مدرسې ته سار لا نو چې ما نه خو پرون 3000 روپۍ چا راکړي دي د مدرسې دپاره خو ما نه غل ووالې نو یو نه پیسې قرضولې بل نه غرضولې او غریب دی اوس عجز دی د خپلو بچو د ډوډۍ انتظام هم عجز سره نشته د خپل ښځې د خوراک انتظام هم عجز سره نشته او دې له لګیا دی یو نه قرض کوي بل نه قرضونه کوي نو استادانو ورته وي مفتیانو د مدرسې وایي صاحب دا څه له قرضونه کوي وایي دغه 3000 روپۍ دي د مدرسې ما نه غل والي دی هغې له نو وایي ته خو صاحب عالم یې تا ته پته نشته چې امانت روک شي نو امانتګر ذمه دار نه دی مدرسې پیسې وي تا خو په قصد چېرته نه دي روکې کړی و تا نه خو غل والې نو تا په قصد خو نه دي روکې کړی نو تی ذمهوار نه په دنیا کې او نه په آخرت کې نو دومره دې په ځان بوج اچولی دی او ټینشن دی پریشاني ځان له کتلې ده چې د خلکو نه قرضونه ولکې هغه وایي ما ته دین مه ښایه دا مسله ما ته معلومه ده دا معلوم ما ته به دین نه ښایه دین دا ما ته معلوم لا مسله ښه ما ته معلومه ده تو بیره به یومو تدا وی تاله یو پتیهو او د فقاهت ته علاوه د معقولو د منقولو جامعالی نو هغه ته د دارالعلوم دیوبند استادان تړلي تا به ومني د بل چانل او منقوم صاحب مولانا محمد مولي الله علیه نو هغه سره د ښځې د بچو د ډوډۍ ګزاره نه کېږي نو دې له به دا خرڅ کله کم نه بیا پوره کوي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته خط راولېږه محتمم صاحب ته وی حضرت ما کتابونه د فقه کتلی دي او مې کتل او تا نه دا پیسې غلوالی دي په لاره روکې شوي دي ته امین وې امانتګر وې نو د دې پیسو پتا هېڅ زمانه او تاوان نشته نو دې له مهرباني وکړه قرضونه ما اخلا او د خدای په نیز باندې زه درته وایم چې کتابونو لیکلي دي چې د خدای په نیز هم پتا په آخرت کې او په قبر کې اسمه لابتیا نشته تا کوتاهي نه ده کړې نو لهذا ځان له بوج مه ورکوه بچو له بوج مه ورکوه او قرضونه مه کوه پتا د دې هېڅ قسمه څه تاوان نشته نو چې خط مولانا محمد منیر صاحب رحمت الله علیه ته راورسېده نو غصه شو او خط والا ته وایي چې مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب ته ووایه چې تا دا دومره علم کړی دی او د فقه کتابونه دې ویلي دي دا دې ماله ویلي دي زور یې ماله شو دا دې ماله ویلي دي دا ټول دین دې ماله زده کړی دی پرېږدی دا 3000 به زه هر ځای رچي قرضې به کوم خو دا مدرسه کې داخل ولې څه پته لګي که قیامت پر ورځ ما نه الله تپوس وکړي یا 3000 روپۍ د مدرسې زه به یم الله ترجیح کو ما خو په قصد نه روکې کړی دې کې تاسو پته کې ما ته وایه الله ما د ده تو بګې بلې لاسه دې وکړه اوس جواب دی په الله ما ته ده چې بجې بلې لاسه غوي که نه ولې ترخ جیب کې دی اچولی دې مخامخ کې دې ولې نه اچولی ولې دې ورته سوچ نه کو او چې د نه ساتلی دې نه شوې نو ولې دې مدرسې کې انده بل نه اخېسته نو مولانا رشید احمد صاحب ته وایه زما په دې جواب ته ورکې څوک به ورکوي امانت لاړې خو که زما پکې پوټې غوندې م کوتاهي راغلي الله له به څه جواب ورکو او مولانا رشید احمد صاحب ته ووایه چې که زما په ځای ته وې او تا نه روکې شوې وې نو رښتیا ووایه تا به دې له بیا قرضې کولې او که نه تا وایې چې څه م نشته وایه اوس که زما په دې ته وې تا به څه کول نو چې خط واپس مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ته ورسېد او هغه جواب وکړه یاروي محمد منیر صاحب بس پرېږدی واقعي که د ده په ځای زه وې که نه نو مسله خو دا وایي چې تاوان نشته خو موږ به مسلو ته نو کتلې موږ به خامخا دا پیسې ورته را پیدا کړو دومره احتیاط زموږ اکابرو کړی دومره موږ د دیوبند او حسابیمین لاندې نه ونیسه سره پورې چې څومره دي لاندې نه ونیسه د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پورې چې څومره دي تاریخ وګوره دیوي به درمه ده او چې کله به خپل احساساتي دي که د مدرسې پرېکړې کېښود خپل پیل یې راوغی په هغې به ځای وکړ د مدرسې تی دی مو د مدرسې تی دی اتی
غول نن څه کوي نن موږ نښتي یو په دا پردي مال پس چې څومره پردی مال دی خو چې دی حلق کم څومره پردی مال دی خو چې په یو طریقه زه پیدا کړم څومره چې پردی ځمکه ده خو چې په څه طریقه زه ونیسم څومره چې پردی پیسې دي خو چې دی په څه طریقه د بل نه ووهم پمپونه پول دا پمپولې ما ته مخکې ورځو کې یو ملګري مې دلته تېل واچوي دلته ناکې مې ولې وایي دا زر خلاصي پلانکي تېل هغه زر نه تا Den dörjar sen det vet den inte. تنجي جيس ورشته تنجي جيت هلکه دا ولې دا ریټ ولې دا چې د سلو پورې نو دا جدا ریټ دی دا جدا دی او چې د دې نه زیات شي نو بیا دا ګیرونه بدلوي دا جنرالي دا ګیرونه بدلوي دا پریشر د سلو روپو اچي نو پریشر کمی ماشین داسې جوړ کړي نو چې 200 ته شي نو ماشین لږ تیز شي پریشر تیز شي نو چې 300 ته شي نو پریشر د هغې نه هم نور تیز شي الله اکبر یاره خدای بنده نو که د 200 روپو مزدور غلا وکړي نو ګناه ده خو محتاجه دی نو که د 500 روپو مزدور غلا وکړي نو بیا هم ګناه ده جرم دی جرم دی جرم دی خو بیا به مو وایي چې دا مړه غریب دی کېدای شي ښځه ورته ناجوړه پرته وي ګناه یې وکړه خو دا نو چې دا د کروڑونو روپو غلا کوي او دا د اربونو روپو والا غلا کوي رښتیا ووایه دنیا کې به څوک معاف کړي نه نو خدای به څه معاف کړي نن د خپل ملک پاکستان ته دی وګوره دا سال دی یعنی حیران بشي دلته هلته څه وایي وزیر اعظم غال بل څه وایي دا پلان کې غال غټ 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 په دې میډیا او په دې اخبارونو کې ګوره یو وایي هغه غل دی بل وایي هغه غل دی بل وایي دو والې بل وایي دو والې لږې نه ما ته بل ټریلیون روپۍ ټریلیون او میلیون اربونه ډالر اربونه پاکستان روپۍ مې لکه دا پیسې یاد دی که روپۍ یاد نو که د روپۍ دوره نه کېږي Ja. Kill upp det där. چیکلے گدے دا غریب کو بے غلاو کی خیرت خراب کو گترے بے وکړي دا غریب په غلاو کړه خیرت دان نه خراب په قبر خراب کو خنوسي بے وکړي دی غریب په غلاو کړه خیرت دان نه خراب کو خود دی بے وکړي خزه بے وکړي اے د اربونو ډالرو خاوندانو تاسو چې دا غلا کوي خیرت هم خراب کړه چاله کوي الله اکبر چاله زویلنا دا زمانو شتا نو سولنا دا غیم شتا کلو سولنا دا غیم شتا کودولنا دا غیم شتا پردولنا دا غیم شتا نو چاله کوي دا 1500 شوګر ملي چاله جوړه دا په لندن کې او دا په امریکا کې دا په فرانس کې اٹھلې اخلي دا چاله کې دا خدای ظالم په داشتنی گزاره کېږي جمعات کې کېرو تسبیح واړو خدای یاد کا ذکر ہوتا بس ایک دا دومره غلا دا دومره ګڼ کپي دا د ټولې صوبې پیسې خوړل د ټول مرکز پیسې خوړل او د ټولې خزانې پیسې خوړل ته څه پې کوې دا پیسې به خورې دا پیسه خو څوک خوري نه که نه چې پلیټ کې واچي په قاشوغه خوري دا پیسه خو څوک ځان ته په ځمکه نه اچي چې په سملي که نه دا پیسه خو څوک په تولی کې نه اچي چې په سملي دا خو څوک بلستر کې نه اچي چې زه یې واغوندم که نه دا به بینک کې پرته وي نو بینک کې تاله څه فایده څه فایده ته به ترې مړ شې بینک کې پاتې شوه ته به هم نه شمېرلی شې نو د زامنو هم شته د نوسو هم شته د کړوسو هم شته د نوسو نو دا هغه چاله ګټي چې د به نه به دي وویني او نه به یې دي وویني هغې له ګټي نو آخرت خرابوي نو دا هوښیار دی که دا طمقه زم چې دونه دې شوه چې د زامنو دې برابر شوه ځکه چې دا زوی سړي ته نار ناست نو د پلار پې خفه کېږي چې دا نوسۍ مور ته نار ناست نو د نیکه پې خفه کېږي نو بس ته تسبیح راوله او جومات کې کښېنه خدای یاد کوه قرآن راوله ذکر وکړه بس یې که د خدای بنده بس یې که دا به الله تپوس کې قیامت پر ورځ وړه خبره نه ده موږ ټوله دنیا پسې انخطي یو آخرت یې آخرت کې به موږ خدای له څه جواب ورکړو رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي وما للظالمین من نصير د ظالم اس قسمه چې ویم هلته من راغلی او نصیر نکره ده د ظالم اس
قسم امدادګری نشتا وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع مرګری نشتا دوست نشتا کنه مکوي ګوري نه د قبر کې سو خلاصول شي د الله نه د ظلم کې زتا کم ظلم کړي او نه د قیامت کې خلاصول حتی رسول الله مبارک فرمایي چې په دنیا کې خکراور ساروي په بېخکرو باندې عمله کړې ده نو د قیامت پر ورځ به الله اق بېخکرو ته وي راشه د خپل انتقام دې واله نو ساروي به هم د یو بل نه بدلېلي هغه بېخکرو به راځي او هغه خکراور به وی او بدل به تلي الله به ورته وایي دا ساروي دا به حشر کېږي یا به د خاورې جوړې شي نو ظلم خدای نه پرېږدي او چې چا کړی دی په دنیا کې انجام یې ګوره امیہ حضرت بلال د امیہ غلام حضرت بلال او امیہ د مکې په کافرانو کې غټ کافرو او یو لوی سردارو او څونه ظلمونه به کول دا بلال رضی الله عنه غریب به بوته او پښه به سنلو او په سینه به ولګ درنې تیږي کې خو دی د مکې ګرمي او بیا د غرمې ګرمي ډېر ګران کار دی وهه به ماشومانو له به ورکو چوکې به ورکوي وهه غریب بې څوکه نه رور شته نه پلار شته نه بچی شته نه تربور شته نه ماما شته نه ترور خاوند ته ایسې نشته د حبشې نه غریب راغلی او پردی غلام او دی برا ګیر کو باغې کې هغې کې به وي الله احد الله یکتا دی د خدای مثل نشته او راګیر به کو او به و دومره ظلم به کړی دی چې د هغې مثال نشته حضرت ابوبکر صدیق په لاره ته او دنه خلکو نخره جوړه کړې وه مسخره او تماشه ته خلکو جوړه کړې وه ځوانان او ماشومان پې نښتې دي ورپورې خاندي او دا په چوکو په کوتکو په کاڼو او په ځمکو خپو نه یې راکاږي ابوبکر هغه امیه ورته ولاړ دی او خاندي ورته هلکه دا غلام خرڅی وی ته په څه کې په ده دغه ټول هم دغه احد چغې وایي نه د کار دی او نه د روزګار وی زه اخلم وی په څو خرڅوي په دې وی والا حضرت ابوبکر صدیق پیسې ورکړې او بلال یې په بیه واخیست قیمتي څومره وخ هغې خو به وو ظلمونه یې پې کول لیکن د خدای په نس څومره قیمتي و بلال حضور پاک چې ته خبر شو او د بلال یې راوست ابوبکر نو بلال ورته څه ابوبکر ته ابوبکر ځان لرې اغشتم که خدای له که ځان لرې اغشتم نو ما ته ښایه ګړې را باندې سری چې دله سرو د کور خدمت را باندې کوې چې درته وکړم چې څه قسمه مزدوري وی ښایه چې درته وکړم که ځان لرې اغشتم او ابوبکر که د الله له اغشتم نو ما خدای پرېږده بس ما پرېږده زما خدای چې زه خپل خدای سره څه ګپ شپ ولګم زه خپل خدای راضي کړم نو که خدای له دې اغشتې نو ما غرب پرېږده وی ابا بلال وی ما ځان له نه اغشتې ما د خدای دپاره اغشتې زه ازاد یې چې رسول الله مبارک خبر شو قیمت ته یې ګوره د بلال نو حضور پاک فرمایي الله اکبر ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړی دی زمون سردار آزاد کړ بلال ته سردار وی سردار د دواړو جهانو مبارک سردار ورته سردار وای د دواړو جهانو سردار رسول الله مبارک د دواړو جهانو سردار په دواړو جهانو کې مشر دلته مشر د ټولو پیغمبرانو رسولانو نه زیات قیمتي او د قیامت پر ورځ به ټول پیغمبران د دواړو جهانو مبارک سردار ته رجوع کوي سردار ښه بادشاه نه د دواړو جهانو بادشاه الله دی د دواړو جهانو بادشاه څوک دی الله دی او مشري خدای رسول الله مبارک دلته مور کړی ده هلته نور دلته مشري ده نبی علیہ السلام فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نه 19 عیسی علیہ السلام پورې دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې دې ته سردار نه وایي ټول به رسول الله مبارک ته خلک سردار ته رجوع کوي مال دا شیره کمال دا شیره دا ټول خلق په شفاعت کبرا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوي نو دا دواړو جهانو مشري الله رسول الله مبارک ته ورکړه او هغه وایي زما سردار څوک دی حضرت بلال زموږ سردار اوس امیه ظلم کو الله ورسره څوک لر
حضور پاک چې کله د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته تشریف یوړی د دې مدینې د خلکو د مکې د خلکو یو بل سره د بازو خلکو دوستانې وي ځکه دلته یو سړی اوسېږي یو پېښور کې یو بل سره دوستانې نو هلته یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه الصحابي دی اوس ایمان یې راوړه په نبي علیه السلام د ده د دې امیه سره دوستانه وه نو چې دا امیه د بلال دا سردار دا کافر دا ظالم دی چې به کلم په جاهلیت کې مدینې ته لاړ نو سعد سره به دی او چې سعد به کله مکې ته راغی نو د امیه سره به دی دوستانه و دواړه تاجرانو نو چې حضور پاک مدینې ته تشریف یوړو نو سعد د زړو روایاتو مطابق راغی مکې مکرمې ته اوس خو حالت بدل دی اوس دی وخت کې امیه کافر سعد مسلمان مخکې خو دواړه کافران اوس مسلمان دی صحابي دی نو چې څنګه راغی امیه سره بیا زړو روایاتو مطابق دیره شو دا حضرت سعد دی امیه ته ویل ملګري داسې به وکړې چې ماله یو داسې وخت وګوره چې څوک پکې نه کې د بیت الله یو طواف ولې ځکه اوس تاسو د مکې خلک مونږ ته غوسه دي پیغمبر علیه السلام مونږ بوتلی دی او صحابه هم بوتلی دي او مونږ هغوی ځان سره دیره کړي دي مونږ په ایمان راوړی دی نو ما ته پته ده چې ستا د مکې دا سرداران ټول مونږ ته غوسه دي نو ماله داسې یو ټیم وګوره چې څوک نه غرمۍ خلک کو دي چې زه یو طواف وکړم امیه ورته ویل بالکل دا خبره دې فک ته ګورې که ابوجهل مخې له درغی یا نور سرداران مخې له درغلل نو زمونږ د مکې خلک تاسو د مدینې خلکو ته ډېر غوسه دي یو ټیم د لګورو نو چې کله غرمه شوه وی راځه چې وځو ته خپل طواف ته وکړې نو چې سعد رضی الله عنه اووت ورسره او هغه امیه ورسره دی او په لاره تلل او طواف کوي ابوجهل مقته خبیث ولا مقته ابوجهل امیه ته وی امیه دا څوک دی در سره هغه وپېژند دا څوک دی دا ساغسي یعنی دا د دې د اټیک او زموږ دشمن محمد امن ورسره هغه لمپنۍ ورکړې او هغه سره هم د امداد وعدې کړي چې موږ به ستا مدد کوي او ته د مار په کلي کې بېغمه ګرځې مکه کې د ما کلي کې بېغمه ګرځې زما دشمن له دې امن ورکړه او زما دشمن ته دې ویلي چې موږ به ستا مرسته کوو نبي علیه السلام او ته راځې دلته بېغمه ګرځې قسم په خدای که د دې امیه مېلمه نه وي چې تا سره ما کتلی نو د دې امیه مېلمه نو درته څه نشم ویلی سعد رضی الله عنه ورته وی ابوجهل سترګې مه روباسه ته تا په ما مکه بنده کړه چې زه مکې ته نه راځم او ته مې نه پرېږدې نو زه به په تا د شام لار بنده کړم تاسو ټوله غلا او ټول رزق په د شام نه راځي مکه کې خو خپله غله نه کېده نو ستا لاره په ما ده په مدینه ده د مدینې په ګاونډ کې ستا لاره تېرېږي نو که دلته زه بند کړم در باندې داسې کار وکړم ځکه تا په ما دا بنده کړه دلته خو زه عبادت له راځم ما بس الله دې بند کړم نو په ما هېڅ ملامتیا نشته خو چې د شام لاره مې در باندې بنده کړه بچي او ښځې به یې د لوږې ټوپونه ووایي تا ستا لاره په ما ده دی کې امیه پوه شو چې دا خو زما مېلمه دی هلته مې ابوجهل سردار دی جل جوړ نشي نو امیه سعد ته وی سعد لږې خبرې په نرمۍ کوه ابوجهل زموږ سردار دی که نه ګوره ته خو مې مېلمې خو خو زموږ سردار دی لږې خبرې په نرمۍ کوه نو سعد دته غوسه شو چې زه ستا مېلمې ما نو ما دپاره هغه ته خبرې وکړه ابوجهل ته خو زما مېلمه دی ته زما په مېلمنو سترګې ولې روباسې نو سعد د امیه ته قار شو د خپل دوست ته وی امیه ته خو غلی شه ستا متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي چې دې به موږ وجنو ستا متعلق خو یې دا ویلي وی کوم دی دلته مې وجنئ یا هر ځای کې چې یې ګیر کړی خو پرېږدي دی نه ستا متعلق خو یې بس فیصله کړې چې وجنو به ته زما مرسته نه کېده ستا مېلمه او د خپل کلیوال مرسته کې دا خبره خو دلته ختمه شوه سعد مدینې ته واپس راغی خو چې امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وی ښځې زما د یثرب د مدینې یثربي ورته وی هغه د سعد خبره خو دې نه ده اورېدلې وی څه وی ما ته یې وی چې محمد به تا وجني صلی الله علیه وسلم نو ما ورته وی دلته په مکه کې کوئی پته راته نه لګي خو وی چې وجني ښځې قسم په خدای ګورې محمد چې ته دروغ نه دی ویلو صلی الله علیه وسلم اخو رښتیا خبرې کوي اخو چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی
نو ښځه ورته وایي تا خدای په تڼاکه سټکورې که د تڼاکه سټکورې پکې ما ووایي ګورې ښه دا پښتو راغی د پښتون ورته خو د دې سیاق سباق نه معلومیږي څه یارېږي خو ته بار موز هغه پښتانه وي ملا د جومات ته بار نوځي او بلا جومات ته نه راځي ته بار موز هغه درپسې دلته نشي راتلی نو څه ټیزه نه ټیزونه دې شروع کړی پرتوب لړلي یا تذکره کښېنه که یاره ښځې ګورې والله چې دروغې چې ته نه دي وي دا به څه کړي دې درمیان کې خدای د بدر غذا جوړه ده هغه د ابو سفیان لښکر قافله را روانه و مسلمانان هغې له وتي او سړی راغی او چغې کړه ای د مکې خلکو قافله م لوټ ته ګورې ځان رسوی او ابوجهل لښکر تیار که بدر ته وځي چې لښکر یې تیار که امیه پسې راغی د وی چې زه چېرته ځم زما متعلق وی خبره کړې ابوجهل ورپسې راغی صاحب کله به ځو څنګه چل به کوو یاره وی زما خو طبیعت ټیک نه دی او زه خو ناجوړ یم او چې څومره پیسې غواړې نوکران غواړې غلامان غواړې دله در کومه زه نشم تللی ابوجهل لکې وی چې زه سر ځم چې ستا پلار ما نه پاتې زه به ځم ته به سر کې ځې نو د سپینګیرو جرګی والا راوسته ای امیه دا بوډا ځي دا ځي دا ځي دا ځي دا ځي او ته د دې مکې سردار ته به پاتې کېږي خلک در پورې خاندي هغه ورته زه ناجوړه یم که نه بیمار یم خیر دی خدای به خیر کړي موږ به دلته انتظام وکړو خو ته موږ سره جنګ لمبه ده خو هسې په تا چې ته نه دي دا هلکان پاتې کېږي چې ته نه دي دا ټول بوډاګان پاتې کېږي ما له سیسټم ټول بربادېږي نو ته به ما سره خامخا ځې بس امیه وی زه ډېره ښه ده یو قیمتي اسبه واله منو نو لاړ او یو قیمتي اس یې واغېسته چې کور ته راغل ښځې ورته وي دا اس څه کوې وایي دا ابوجهل مې نه پرېږدي اوړي رانه نه او دا اس مې واغېسته وی هغه د مدینې یسریبي هغه ملګري چې درته خبره کړې یاده دې ده یاده دې ده ځې وی ښځې نه ځمه لږ غوندې ځمه واپس راځم دا اس مې دې له واغېست چې دا ډېر تیز رفتار دی خو چې یو ورځ نیمه مزل وکړم او دا خلک داسې وده موده شي په راواړو رو به تختم نه ځم ورسره لږ نږدې ځم دغه څو میله مزل کوم راځمه او که نه سړي دروازه به راته کوله وي غم مه کوه ابوجهل خو پوره شیطان و هغه همدقه پوه شوی و چې ده دا اس جنګ له نه دی اخیستی د تېښتې له اخیستې ده دوی پرې راتښتي نو هغه د یو 10-12 هلکانو یو ډله جوړه کړه وی تاسو به د امیه څوکۍ کوئ دې د نه ونه تښتي دې به بدر ته رسو نو چې یو ځای ته قافله خو پیاده قافله و پوخانو یو ځای کې بلال دمه وی چې قافلې یو ځای ته ورسېده او هلته یې دمه کوله او خلک پوده شو نو امیه به ځان سره اس خوا کې تړو اوښ زه تېر وتم اس نه اوښ قیمتي اوښ بیا خوا کې ځان سره تړو دا خلک پوده شي په اوښ په واړو مو تخته د خلک پوده شو او دې څنګه راپاسې دغه هلکان ورته برامن ورته ته کېرو دي څوکیداران ورته رامنډه کړې باباجي خیر دي څه مسله ده تاسو پورې څه د مردار تاسو څه کوئ څه یې وتشه نه مونږ خو تا له رالو که څه لوټه پکاري سنجاله دی څه تکلیف یې په خدمت ته دې وتشه نه ورته کېږو مونږ تا خدمت ته ولاړ یو خوب نه راځي په دې خو پېښ و چې دلته خو یې فندو نه کړ هغه هلکان خوبي زه بل ځای کې به راوتښتم چې قافله سمندې لاړه بل ځای کې شپه پرې راله هلته کې دمه کوله ځان ته یې اوښ خوا کې سملولی دی راپاسې ته یې چې راپاسې دغه هلکانو رامنډه کړې کاکاجي ولې څه چل دی خوب نه درځي هی تاسو خدای بې خوباس ځای وده چې په ما څه کوې دی وده چې نه مونږ خو خوب نه راځي که نه ته ستا غم دی را سر چې کاکاجي ته چې ته د اوبو ضرورتي چې د ډوډۍ ضرورتي هلته یې خوندو نه کوي بل ځل آخره کې بدر ته ورسو چې بدر ته څنګه ورسو او جنگ جوړ شو که نه جنگ او جګړه جوړه شوه نو د دې امیه یو بل ملګری و عبدالرحمن ابن عوف هغه سره هم دوستانه وه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دوستانه وه نږدې دوستانه یې وه نو عبدالرحمن یې ولیده ای عبدالرحمنه بچ مې کا صحابه ورپسې و د پسې اوس
دی اوس په خپل څاروي سور دی او صحابه ورپسې دي. عبدالرحمن بچ مې کا وایي ما پسې راځه چې پیغمبر علیه السلام له دې بوزم چې یو ځل مې غله ورسولې نو بیا راته څوک څه نشي ویلی او دا خو د جنګ میدان دی دلته خو نه پرېږدي. نو دې شاته ځان پسې زوی سور کړی او دواړه په څاروي سوارو. یاره چې بلال ولیده بلال صحیح که هغه د خو یې پړسولی و هغه په وجود باندې خو یې داغونه جوړ کړي و بس هغه غونډی ته وخوته چغې کړی لا نجوتو ان نجا امیه. ای خلکه ګورې که دغه امیه د نن بچ شو که نه بس زه مړ کېږم زړه مې چوي بیا زړه مې چوي هله به زما زړه صبر شي چې دا ظالم مړ کړی. وی کوم دی وی هغه دی. بس صحابه ورپسې شو دی په منډه د عبدالرحمن ته وي څه وسه وکړمه وی راځه راپسې وی راورسېدل. نو دا چلی وکړه چې خپې شاته تاو کړه او زوی له لته ورکړه زوی شاته وغورځه. یا سړي په سر راشي که بوډی به وی زوی ته یې بچې وی ما د خدای مړه کې خو تا د خدای جوړ کړي. زوی یې چې و ناجوړو ما د خدای مړه کې خو تا د خدای جوړ کړي. نو ملک الموت راغی بوډی پسې وی بوډی وی ته څوک یې وی زه د مرګ فرشته یم که نه تا پسې رالم. وی روغ ورندور پېژنې که نه روغ ورندور پېژنې که نه وی تا چې اوسه پورې قرار کې نه ګپ او شپ پېژنې او که نه پېژنې ګپ مې لګو. نو دا چا په سر نه راغلی چې په سر راشي که نه نو بیا قصه ګرانه ده. نو زوی له لته ورکړه شاته یې وغورځو. یو خو دا چې زما دا څاروي به سپک شي نو منډه به ووایي بچ بچم او بل دا مسلمانان به زما په زوی شي نو زه به ترې بچ شم. او صحابه چې زوی له راورسېدل بس هغه له خو یو ټس ورکړه مردار کړه ده پسې بیا شو. ای عبدالرحمن رالې سړي وی هسته اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړی چې ټوپ یې کړی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورغ ځان یې پې ور واچو. صحابه عبدالرحمن پاسه دې نه پرېږدو وی ګوره دې له ما امن ورکه او دې د پیغمبر علیه السلام له بوځم وی په ارام کښېنه. دا د خو حضرت بلال سره لږ ظلمونه کړي دي د بلال خو تباهي کړی دی ظالم نخرې یې پې کړي دي او زمونږ ګوتو له خدای راوستو. بس عبدالرحمن ابن عوف یې نه زه پې له پاسه پروت یم غږ به نه کوې بس خو دې ډېر غټ و دا امیه ډېر بې شی و سوټه غټ سانډه و غټ ډېر مضبوط. صحابه وایي چې شیخ خو غټ دی په اسانه وجلې کېږي. بس صحابو توره راواغې تر لاندې نو په دا خېټه کې وله داسې وواله په دا توره په خېټه د عبدالرحمن ابن عوف غریب پام پکې زخمي شوه. نو چې بیا کله مړي جنگ ختم شو یا کافران مردار شو نو رسول الله مبارک او فرمایل یو شال کیو قلیب بدر یو شال کیو په بدر کې وی دا مړي ټول هغې کې وغورځوي. نو دا ټول مړي یوړل او په کوي کې ورغورځول. نو دا امیه په میدان پروتو نو چې دی بیا راښکنو لاس به ترې ورته پړسېدلی و څښا شوی و چې خپې نه بیا نیوه خپه به ترې ورته اندام یې رجېدلی و څښا شوی و. نو حضور پاک ته چاوی دی بلا سره څوک و یو همدقل ته پېښورې د پاسه ور واچوي. نو په میدان یې پېښورې ور واچولې او په ځای یې پرېښول. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. نه دنیا کې خدای مدد کوي او نه په آخرت کې الله. آیات خدا آخرت متعلق دی په دنیا کې هم الله مدد نه کوي. ظلم خطرناک شی نو خدای دې تاسو هم د ظلم نه ساتو. ظلم به نه کوو. ظلم تیری دی د قیامت پر ورځ. انسان خو څه کې رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت راته الله وښو او په قیامت کې مې دوزخ ولیده او په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده چې پیشو پې چکونه لګول. پیشو نو ما تپوس وکړه چې دا پیشو پې ولې چکونه لګي وی دې ښځې پیشو ساتلې وه او تړلې وه نه خوراک ورکه او نه پرېښوده چې ځان له خپله څه ښکار مارو کړي. نو هغه پیشو کې الله راونیول او دوزخ ته یې ورغورځول او په دوزخ کې پی پیشو لګیا د چکونه لګی. رسول الله مبارک فرمایي په څاروو حیواناتو باندې ولې ظلم نه کوئ او زیاتې به نه کوئ. بې ځایه به په چا ظلم نه کوئ. په انسان خو څه کوې په حیوان به هم نه کوې. او که ته وایې چې مړه زه خو زه یم ما نه څوک تپوس کولی شي بېشک تا نه به په دنیا کې څوک تپوس ونه کړي لیکن خدای دې نه کولی شي. دنیا کې هم نه کولی شي په قبر کې هم نه کولی شي په ځنکدن کې هم نه کولی شي او په آخرت کې هم نه کولی شي. زمارونو نه به چا سره ذاتي بد کوي نه به د چا مال ته نقصان رسوي نه به د چا عزت ته نقصان رسوي نه به د چا بچو ته نقصان رسوي. په خبره پوهېږې که نه
او چې کم زمیدار سړی دی هغه خپل کوشش کوي چې هغه هم دا مال چې د پټي خرڅوي چې بل مخلوق سره ظلم ونه کړي زیاتې ونه کړي او که کم دکاندار دی هغه هم کوشش کوي چې چا سره ظلم ونه کړم چې کمه سودا ورنه کړم زیات وانخلم د 1 نمبر په ځای 2 نمبر ورنه کړم او د مسلمان د پیسه بې ځایه هړپ نه کړم او چې کم افسر دی هغه د لاندې ما تحت کې کم د هغه د لاس لاندې هغې سره به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي رشوتونه به ترې نه غواړي چې را پیدا کې ځان لم پیدا کې او مال هم پیدا کې او چې کم لاندې بابو دی او یا کلاس پاور دی هغه هم ظلم نه کوي ډیوټي باندې حرامه نه کړي هغه به هم زیاتې نه کوي د خپل افسر به مني خبره د هغه تابعداري به کوي او هغه سره به ښه ژوند تېروي او دا دواړه به وخت هم نه ضایع کوي چې کوم ټایم ستا د نوکرۍ د ته پرې تنخوا اخلي پوره ډیوټي به کوې په هغه ټایم کې زیاتې به نه کوې دا ټول کدی کې تا مخکې وروسته وکړل دی د ظلم ویلې کېږي زیاتې ورته ویلې کېږي الله خفه کېږي کائنات خفه کېږي او په دې باندې الله په مخلوق ورې په دنیا کې مذاب رالیږي رب العالمین دې موږ د ظلم نه وساتي الله که زمونږ د لاس نه زمونږ د خولې نه زمونږ د خپو نه اندامونو نه که چېرته مخلوق ته ضرر رسېدلی نو خدای مونږ کمزور یو خدای مونږ هم وبخي هغې هم وبخي رسول الله مبارک فرمایل د اخیری بیماری وفات کې ویلو یا الله که ما چاته ضرر رسولي په ژبه یا په لاس باندې نو خدای زما هغه ضرر د هغه انسان دپاره د آخرت د ګټې ذریعه وګرځئ ځکه مطلب یې دا و چې هغه له ګټه ورکړي خو چې الله د ما نه تپوس نه شي حالانکې حضور پاک نه ده چاته ضرر نه دی رسولی دی موږ ته وروله نو خدای که زموږ د لاس جبې نه چاته هم ضرر رسي جمعې مبارکه ورځ ده خدای عبادت له راغونه شوي یو نو خدایه هغې خلکو له هغه خیر وګرځې او موږ د آخرت او د دنیا غاړه د موږ خلاصه کړې پروردگاره موږ د ظالمانو نه مو ساتې او د ظالمیت نه مو ساتې او د مظلومیت نه مو ساتې او خدای زمونږ نه چا مسلمان ته هم ضرر مه رسوه او د بل مسلمان د ضرر نه مونږ الله محفوظ وساته د خپل حفاظت په قلا کې محفوظ کا خدای زمونږ د مال او زمونږ د اولاد او زمونږ د بچو او زمونږ د عزت او زمونږ د دین حفاظت وکړه الله ته زمونږ نه راضي شه